اسلامي امارت بلوچستان کې د اورګاډي پیښې په تړاو د پاکستان د پوځ د بیان څرګندونو ته ځواب ورکړ. سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام وکړئ د پښتون نیوز څخه د نن ورځې خبر ته. بسم الله الرحمن الرحیم. اسلامي امارت بلوچستان کې د اورګاډي پیښې په تړاو د پاکستان د پوځ بیان څرګندونو ته ځواب ورکړ. د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان سره د پاکستان د بلوچستان ایالت د اورګاډي برید په تړاو په اړه د پاکستان د پوځ تورونه رد کړل. اسلامي امارت د پنجشنبې په ورځ د کپر 23مه په یوه اعلامیه کې پاکستان ته په دې خبره ټینګار کړی چې غیر مسؤلانه څرګندونو پر ځای د خپلو داخلي امنیتي ننګونو حل ته پام وکړي. اعلامیه وایي له پاکستاني لوري غواړو چې داسې غیر مسؤلانه څرګندونو پر ځای د خپلو امنیتي او کورنیو ستونزو هواري ته ځیر شي. په اعلامیه کې په ټینګار سره ویل شوي چې د بلوچ اپوزیسیون هیڅ غړی په افغانستان کې نشته او نه هم دوی کله له طالبانو سره کومه اړیکه لرلې ده. اعلامیه زیاتوي هیڅ بلوچ مخالف په افغانستان کې نشته او نه هم کله له اسلامي امارت سره اړیکې لرلې دي. دغه خبرې چې د بلوچستان په بولان ایالت کې د مسافرو پر یو ګاډي جعفر ایکسپریس شوی، پاکستان یو ځل بیا د بلوچ بېلتون پالو د فعالیت له اړخه اندېښمن کړی. اسلامي امارت د بېګناه خلکو د وژل کېدو په اړه خواشیني څرګنده کړې او ویلي دي چې د سیاسي موخو لپاره د ملکي وګړو قرباني کول د توجیې وړ نه ده. اسلامي امارت په دې اعلامیه کې د بلوچ جنګیالیو لپاره د بلوچ اپوزیسیون اصطلاح کارولې ده. پرون د پاکستان پوځ ویان احمد شریف چودھري ادعا کړې چې د برمته شویو کسانو د نیول کېدو دغه پلان په افغانستان کې د بلوچ بېلتون غوښتونکو لخوا جوړ شوی او هدایت شوی دی. هغه ویلي چې بریدګر د تصفیوي عملیاتو پر مهال د سټلایټ ټلیفون له لارې په افغانستان کې له خپل پلان جوړونکو او هدایت کوونکو سره په اړیکه کې و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شفقت علي خان هم نن د یوې خبرې ناستې پر مهال ویل چې په بلوچستان کې پر جعفر ایکسپریس اورګاډي برید کې هند لاس درلود او د بریدګرو برید پر مهال په افغانستان کې له خپلو ملګرو سره هم اړیکه کې وو. د بلوچ ازادۍ پوځ د سټیشن په ورځ له کوټې څخه پېښور ته تلونکي اورګاډي باندې برید وکړ چې له 400 زیات مسافر یې یرغمل کړل.